نوین الحق 50 اوریزو لوبو کې د نه لوبېدو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. خو نوین ولې او د څه لپاره دا پریکړه اعلان کړه؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي نوین الحق د یو ورځنیو لوبو څخه تقاعد اعلان کړ. هغه پر خپل انسټاګرام لیکلي چې د 2023 نړیوال جام له لوبو وروسته نه غواړي چې په یو ورځنیو لوبو کې ولوبېږي. نوموړي زیاته کړې، زه غواړم چې د دې نړیوال جام په پای کې د یو ورځنیو لوبو له فارمټ څخه تقاعد اعلان کړم او د خپل هیواد لپاره په 20 اوریزو کې د شین لباس اغوستلو ته ادامه ورکړم. هغه دا د خپل کرکټ کیریر یوه سخته پریکړه بللې ده. د ټولنیزو رسنیو ځینو فعالانو پر خپلو پاڼو د نوین استعفا ته بېلابېل غبرګونونه ښودلي. د کرکټ مبصر جعفر هان بیا لیکلي، نوین د دغې پریکړې علت روغتیایي ملاحظه بللې. هان زیاتوي چې نوین راته وویل غواړي ډېر تمرکز په صحت باندې وکړي چې د کرکټ عمر یې زیات شي. دی وایي نوین به 20 اوره لوبې روانې ساتي. بل کاروونکي محمد غوث نوري لیکلي، د نوین استعفا کې ملت ته 2 ګټې دي. د ده په خبره چې نوین به لیګونو ته اوزګار او ښې پیسې به وګټي، او دوهم دا چې د ده پر ځای به ملي لوبډله کې یو بل ځوان لوبغاړي ته لاس ورشي. نوین تر اوسه د افغانستان لپاره په یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلی دی. هغه په دې لوبو کې 356 منډې ورکړي او 14 ویکټ یې اخیستي دي. نوین الحق د افغانستان لپاره د لوبېدو ترڅنګ د نړۍ په ځینو مشهورو لیګونو لکه IPL کې هم لوبېدلی دی. هغه د 24 کلونو په عمر له 50 اوریزو لوبو تقاعد اعلانوي. د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې تر آسیا جام مخکې په ورځنیو لوبو کې د نوین د نه لوبېدو علت د هغه ټپي کېدل یاد کړي وو. د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان ویلي و چې د نوین له راتګ سره به افغانستان د تیزې توپ اچونې خلا ډکه شي. نوین الحق تر دې مخکې هم د لنډې مودې لپاره له 50 اوریزو کرکټ لوبو څخه دمه کړې وه. تر اوسه نوین په رسمي ډول د خپل استعفا په اړه چې ولې له 50 اوره سیالیو وکړه څه نه دي ویلي.